ای نگار من گل و زار من یک دمی بیا در کنار من پیش از آن که من سلام علیکم. پیش از علیکم سلام. دا دی زنګ راولي وای بلای راولي موږ ساتلی شو نور مېلمانه هم راورسېده. ښه سلام علیکم. خیر اوسې مننه ژوندی ته ښه خدای دې خیر درکړي ډېره زیاته مننه سمه دغه دی و شیدې دغه د بازار شیدې و یا هغه اوس په لاس نه در کوم یا داسې چیرې کوم هغه اوس نسه بیولی یا هغه نه په لاس نه در کوم ځکه هغه اوس یوازې د شیدو دی هغه نور خوراک لا تر اوسه پورې نسي کولی یا بل شی هېڅ شی نسي خوړلی خو کوچنی دی تر اوسه پورې یا هغه اوس په لاس نه در کوم که تانیا په لاس نه در کوم و چې دونه سي چې دی خپل خوراک شروع کړي چې دی خپل خوراک شروع کړي باره به په لاس درکړم بوبېځي اوس یې په لاس نه در کوم هغه اوس یوازې پر شیدو دی و یا غاپي خو و غاپي او تر اوسه شیدې خوري و پر غپا راغلی مننه خیر دا دا بل کار هم اوس تاسو څنګه کار دی انډوالې لږ شي صاحب د لاس ورکړي دي شیدې خوري هم غاپي دا یې م راوله مننه څنګه یاست څنګه کار و دا د زنګ ده هم غپل هم شیدې د اعصاب یې لږ کار نه کوي د اعصاب ډاکټر ده ته معلوم دی یا شاه صاحب کار نه کوي دا اوس چې م غپل یم شیدې خوري دا خو شرمښی سپی دی کوچنی شرمښی سپی دی تاسو ګوره ما چې په خوله کوئ نو زه دلته درته ناست یم موږ په موضوع نه خبر نو سپی اوس دغونه سواله چې خلک بیخي په شرمښي سپي پسې زنګونه مجلسونه بنډارونه وخت و کاټ پر ځای کوي دا اوس کار څنګه کار د خولې سره احتیاط کوه دا هغه زما روزي ده څنګه روزي دی دغه یو کوچنی شرمښی سپی په 15,000 افغانۍ زه خرڅوم خپله به د کوڅو سپیان راولو ورته د غټ کاروبار دا د هغه سپیانو کار نه دی زه کوچني پاپیان راولم امریکایي چینایي کوچني به درته راولو په څو را سره نیسې جرمن شیپرډ ورته وایي دا دلته موږ شرمښی ورته وایو هغه زما کاروبار دی د هغه زه خرڅوم زموږ په کلي کې دغسې یو کوچني سپیان دغونه شیدې راوځي چې مه کوه خبرې هغه که د کار سپیان وای هغه به اوس تاسو خرڅولی دا زما هغې د کار موږ خبر نه وو هغه چا رانیسي در باندې خرڅ پرې کوته لیکیان نه خرڅېږي د چودار یو خرڅېږي دا څنګه یو دانه تازي په 12,000 افغانۍ دی چې کوچنی انډوالو لاس ور واچوي درواغ سړی دی درواغ نه درته وایم دې درواغ نه په پوهېږې کاروبار نه دی تازي وګوره دونه پیسې وګوره تا د ښکار تازي اچوئ د ښکار تازي د ښکار وخت څنګه کار دی هغه متل خو دې اورېدلی دا د ښکار تازي اموخته تازي کوچني پاپیان دغونه ګران دي چې فکر له نسه کولی وای درېدل ولاړ سي ولاړ داسې څه مغزه خراب دي سمجده ولاړ سي ولاړ سي سپیان خرڅوي سبا به لکه چینایان خوري بیا چې دپاره راغلي ما څخه سره موضوع ورکه سوله خیر ته ورته اوس دغه ماړه حیوانان ماړه که شیدې دې راوړي ورسه ګرده